بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا تاسو ګورئ ورونو د افغانستان اسلامي امارت په همکاري کوششونو او زحمتونو باندې دا د نن تقریبا 3.5 افغانان چې زنانه او ماشومان پکې دي د حیدرآباد سنټرل جیل څخه خلاص شو او ان شاء الله چې نن به وطن ته واستول شي. دا تاسو کتلی شئ 4 بسونه دا دي او یو بس دا دی او یو بس هغه دی او یو بس د دې شاته بل را روان دی. تقریبا اوه بس دي چې دا به ان شاء الله خپل وطن ته لاړ شي. جیل نه غشوله آزاد شوله او دا ټول ډیر مکمل خوشاله دي او ډیر د اسلامي امارت نه ډیر خوشاله دي او د اسلامي امارت کوم کارمندان دا غوښنه زیات خوشاله دي او خاص کار د سفارت له طرف چې خلک راغلي هغه د مونږ کې وختلو ان شاء الله اوس د سیم په ضرب د زمټ کې روانېږو په دغه ملګري دي او د افغانان دي بس په خیر سره ګاډي ته راوختل دا ګاډي ان شاء الله بس روانه کې درته روانه الله دې وکړي تاسو ښایسته امين نه 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 دا بسان ورته هم دا خدمت کوي او تاسو ان شاء الله